د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پاکستان اعلان کړی چې سر له نن هغه افغانان چې په پاکستان کې دي کولی شي یوازې د تذکرو په لرلو افغانستان ته ستانه شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. نوموړي لیکلي هغه کسان چې غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي د اپریل تر 29 نیټې له تورخم لارې افغانستان ته وغوښتی شي. د ښاغلي صادق په وینا له دې وړاندې یوازې ناروغانو ته اجازه ورکول کېده چې له ویزې پرته افغانستان ته ولاړ شي. BBC پښتو پاڼې ته داسې ویډیوګانې رسېدلي چې ګڼ شمېر افغانان پکې له دغه اعلان وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته وړي. بل ورته د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد درګنای سره کتلي دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د هیواد پر روانو حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړې دي. پخواني ولسمشر له ترکیې څخه د دغه هیواد د معارف د بنسټ لخوا شاوخوا 6,000 افغان زده کوونکو ته د زده کړو د زمینې برابرولو او افغان ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو له ورکړې مننه کړې ده او ترکیه د افغانستان تاریخي او صمیمي دوست هیواد بللی دی. قدرمنو لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه.